مصنوی کې حکایات ذکر کېله ناکله وایي د موسی علیه السلام په زمانه کې یو کس د موسی علیه السلام شکل به اختیار کو او مسخرې به کولې ګپې شپې به کول مداریتوب پخواني بادشاه د الله په قهر اخته و ځکه اوټونه خو پکې نو که نه چې 15 کاله سوچ کو چې بیا به خلکو ته ودرېږم پی در پی بادشاهانو نو اوزګار به وکړه اوزګار وکړه سړی چې اوزګار شي نو تاسو خو پېژنئ هندو چې اوزګار شي نو بیا څه چل کوي نو دا بادشاهان چې اوزګار شو بیا به ناست وو د ظالم زامن بل کار یې خو نو اوټونه پکې نه نو تکلیف پکې نه نو بس پلار یې باچو نیکې یې باچو کور نیکې یې باچو ډډ نیکې یې باچو نو دوی به شعر و شاعرۍ کولې پهلوانان به یې ځان له ساتلي وي د ظالم زامن چاربیتې به ورته خلکو ویلې زموږ د مغولو په دربار کې تاسو به نوم اورېدلي مولا دو پیازه ورته ویل کېږي څه دا دو پیازه ورته ولې وایي دا دو پیازه یا خاص قسمه چاول به پخېدل په ډیلي کې دا خاص قسمه چاول و ښه هغه د ده ډېر زیات خوښ راغلی وي نو دته به مولا دو پیازه وي هغه چې دو پیازه چاول یې خوښ راغلی دي دا د اکبر باچا خاص سړی راغلی بیربل ورته ویل کېږي فیضي ورته ویل کېږي دغه شان دی سرداران او دی د باچا یو باچا د عمران خان پسې یولم ښه یو باچا او که نه ته خو صرف خبرې وکړې نور خو څه ونه شو کړی پخوا زمانه کې باچا و هغې به پیسو باندې چا ورته شعر ووي نو ده به ورله پیسې مقرره ولیکي نو یو باچا هغه ته یو شاعر راولګېد شعر یې وویل موږ ورته قصیده ویو قصیدې چې وویې باچا خوشحاله شو چې خوشحاله شوي زه 10,000 روپۍ مې دله مقرر کړي نو باچا چې کله خبره واورېده وایي 10,000 روپۍ مې دله مقرر کړي شاعر خو بس خو په مزیدار شله که دا خو په یو قصیده 10,000 روپۍ دي خو ډېرې ښه دي که نه بس بله قصیده یې شروع کړه چې بله قصیده یې ووي 10,000 مې نورې کړئ لا خوشحاله شو بیا بله ووي هلکه 10,000 مې کړئ بیا بله ووي 40 سنه مې کړئ 1,00,000 ته ورسولې 10 قصیدې وي او 1,00,000 ته ورسولې چې روانېدلو باچا ته وایي باچا هغه پیسې خو راله راکړه که نه وایي د څه پیسې دماغ دې خراب دی خو تا ما ته خبرې کولې قصیده دې راته وي ما تا زه خوشحاله ولم ځکه ما چې خپل صفت اورېده خوشحالېدم او ما ستا لپاره اعلانونه کول نو چې ستا لپاره مې اعلانونه کول نو ته مې خوشحالولې نو تا زه خوشحاله کړم او ما ته خوشحاله کړې پیسې پکې څه دي ځکه کاکا خپله لار وښه د پیسو پکې څه راغلي دي عمران خان هم دغه شانته کار دی ګورې ښه خفه کېږې و د عمران خان دغه کار دی خبرې راته کوي تقریر ولا ښه ورځي د ظالم بچي له ګورې ښه او نور یې دله داسې خدایه